اعظم خپلواکي خبري پاڼې دا ځل د هیواد په روان وضعیت ټاکنو سولې او د جګړو د کموالي د تازه اعلان په هکله په اسلام آباد کې له پخوانی افغان سفیر او د سولهییزو هڅو مخکښ فعال مولوي عبدالسلام ضعیف سره ځانګړې مرکه کړې چې اورېدلو ته ستاسو پام راګرځو. محترم ضعیف صاحب د شرغلاس په ویلو سره کراته وسته طالبان او امریکای لوري ترمنځ د جګړو د کموالي پر سر توافق څنګه ارزوي او روانه ونې دواړه لوري ته څومره ارزښتمنه ده؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو او ټول درنو اوریدونکو ته اول سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي خیر. دویم رښتیا دغه اونۍ چې ده چې اوس ده نن درېیمه ورځ ده او دا څلور ورځې نورې پاته دي. ډېره مهمه ده دا د ټسټو د امتحان لپاره ډېره مهمه ده. نړیوال او امریکا غواړي چې د اسلامي امارت دغه چوکاټ او قیادت او تفاهم په مابین کې د قیادت او د افرادو تفاهم په مابین کې د سیاسي دفتر او د قیادت تفاهم په مابین کې د قیادت قومندانانو د نظامي او ملکي خلکو په مابین کې تنسیق دا ټوله ټسټ کې چې د دوی اواز یو دی که مختلف دی. ځکه ډېر تبلیغات د دې لپاره شوي دي چې طالبان په یوه قیادت باندې نه دي متفق او تر یوې قیادت لاندې نه دي او د دوی په مابین کې ډېر اختلاف شته. نو دوی په هغه په وجه باندې یو څه اندېښمن شوي هم دي او شکونه یې پیدا شوي وو. نو دا چې څومره متفقه ده ونې تېره شي او غوندې طالبان ته نور قوت وربخښي او نړیوال به په دې باندې مطمئن کړي چې طالبان د یوې خبرې او د یوې قیادت او د یوه قیادت لاندې خلک دي او چې بشر امر کوي د هغه تنفیذ په لاندې افرادو کې په سم ډول باندې تطبیق کېږي. احتمال شته ځینې سوله ضد مرموزې کړۍ له موقع څخه په استفادې دغه موده کې پیچلي بریدونه او چاودنې طرحه کړي. ستاسو په اند طالبان او امریکا دغو مواردو ته باید څنګه توجه وکړي او کوم میکانیزمونه په پام کې ونیول شي؟ زه فکر کوم چې نړیوال او سیمه او افغاني اجماع په دې ده چې سوله باید مخته ولاړه شي، خاصتا چې د اوله قدم دا موفق وي او بیا دوم قدم چې توافقنامه د هغه لاسلیک شي. بیا د افغاني مذاکراتو لپاره په یو ملي میکانیزم باندې ټول جهاتونه د مذاکرې لپاره مذاکراتو ته داخل شي. په دې کې نو کابل حکومت من حیث د یو مشروع حکومت خپل حیثیت ته لاس ورکړي. د فکر نه کوم چې هر څومره زور وي دوی به دغه خپل موقف وساتلی شي او که چیرې د دې لپاره کوشش هم وکړي نو زه چې څومره پوهېږم د یو ډېر قوي فشار سره به مخ شي او دغه فشار طاقت دوی نه لري. فکر نه کوم دوی مجبوره دي چې خپل فکر ته تغییر ورکړي. لکه دا اوس یو څو ورځې کېږي چې معلومېږي چې هغه 10-15 ورځې مخکې چې کومې خبرې کولې نو موږ نن هغه خبرې نه وینو، یعنې کامل تغییر راغلی او دا تغییر کېدای شي نور هم پسې جریان پیدا کړي. ضعیف صاحب په روان حساس پړاو کې د اشرف غني ټاکنه او د سولې روان بهیر دوه مهم تحولات دي. آیا یو پر بل اغېز شیندلی شي او دا چې په دې کار سره خو به د امریکا موخه د سولې د روانو خبرو دوم ځلې سبوتاژ کول نه وي؟ د دې لپاره چې احتمال شته چې ځینې سوله ضد خلک هڅه وکړي چې دا موضوع خرابه کړي یا داسې عمل وکړي چې تاوان د سولې پروسې ته ورسوي. نو د دې لپاره یو چینل جوړ شوی دی چې په هغې کې هم امریکایان او هم د امارت لخوا څخه خلک شته. که احیانا یو موضوع رامنځته کېږي نو هغه به پوره څېړل کېږي او تحقیقات به ورپکې کېږي او معلومېږي به چې د دې د شا څوک دی او چا وکړه. نو زه فکر کوم چې هغه سوله ضد کړۍ هم په دې پوهېږي چې دا موضوع په هر څوک دغه حساس وخت کې داسې یو عمل وکړي هغه پټ نه پاتې کېږي او څېړل کېږي
هغه باندې تحقیقات کېږي نو هغه به ډېر د دې په ضرر تمامېږي. زما امیدواري دا ده چې انشاءالله داسې یو څه به نشي پېښ. امیدواري مې هم دا ده چې دا پروسه په ښه ډول مخته ولاړه شي. که د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ توافقنامه لاسلیک سوه، په تعقیب بین الافغاني مذاکرات چارې د مشرۍ ادعا کوي کوم رنګ پیدا کولی شي؟ آیا کابل حکومت به په ټول شمول افغاني ټیم کې دخیل شي او که به خپل دریځ وساتي؟ که ځواب دوهم وي نو پایلې څه کېدلی شي؟ تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا د دغه انتخاباتو چې اشرف غني اعلان وکړي څومره تر شا وي. نړیوال سکوت دا ښیي چې اوس هم یو څه انتظار د دې پروسې لپاره شته او سولې ته لومړیتوب په انتخاباتو باندې ورکوي. ځینې هېوادونه کېدای شي د دې شاته اوس هم ولاړ وي او کوشش یې دا وي چې د امریکا وروسته داسې حکومت چې دوی جوړ کړي یا د دوی خلک وکړي هغه په افغانانو کې پاتې شي. خو زما د نظره چې د څونې پوهېږم دا کار بې فایدې دی او د سولې د راتګ سره په سیاسي چوکاټ کې په سیاسي کړیو کې یو مهم تغییر شاید راشي او بې تغییره چې دی هغه سوله نه راځي. نړیوال هم پکې پوهېږي او دنیا هم پکې پوهېږي. اما دا چې د ځینو کړیو یا د اشخاصو زور به دا وي چې قدرت کې پاتې شي دا نو د دوی حق دی تر وخته پورې خپل پښې او لاسونه ووهي. خو زما د نظره ګټه نه لري. ضعیف صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ځوانانو، فعالانو او د ټولنې نورو قشرونو ته مو پیغام څه دی چې روان حساس پړاو کې کوم مسؤلیتونه ترسره کړي؟ ما پیغام ټولو افغانانو ته، خاصتا ځوانانو ته، د قلم خاوندانو او د ژبې خاوندانو ته دا دی چې دوی د سولې د پروسې سره ډېر همکاري وکړي او خپل خواخوږي او خپل سپورټ او خپل همکاري د پروسې سره باید اعلان کړي او د دې لپاره منظم قلم وچلي، منظم ژبه وچلي او هر څوک چې د سولې په وړاندې خنډ واقع کېږي هغوی په وړاندې باید خاموشه نه شي. په خپل لوړ اواز او په قوت سره باید هغوی محکوم کړي، ځکه دغه یو فرصت دی د افغانانو لپاره او دا داسې فرصت دی چې ډېر طلایي چانس دی د افغانانو لپاره. خدای نخواسته که دغه چانس چې د سولې امیدونه دي او په عملي شکل باندې سوله راځي، دا یو څوک غواړي یا د خپلو ګټو په خاطر یا د بل شي په خاطر باندې غواړي چې جنګ ته دوام ورکړي یا د جنګ د دوام سبب وګرځي، نو هغوی ته نه باید چانس ورکړي او نه باید وخت ورکړي، بلکې هغوی باید محکوم کړي. نو ځوانان او فعالان باید دا کار ترسره کړي.